د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون: د پښتنو قومي عدالت جرګه په خیبر کې ترسره کیږي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين خیبر کې د کوکي خیلو پر لد کې د ګډون پر مهال د کوکي خیل قوم د مشر نصیر افریدي هغه وړاندیز ومنه چې د پښتنو قومي عدالت جرګه به په خیبر کې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ شورا غړي حنیف پښتين زاویه نیوز ته د دې خبرې پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې دغه جرګې لپاره په پراخه کچه هلې ځلې روانې کړي دي چې د اکتوبر په 11 نیټه به د خیبر پښتونخوا په تاریخي خاوره خیبر ایجنسي کې دغه جرګه ترسره شي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.